په لاندې حقیقي عددونو کې کوم عددونه غیر ناطق یا ایراشنل عددونه دي؟ غیر ناطق عددونه هغه عددونه دي چې ناطق یا نسبتي نه وي، او یا هم که داسې ووایو چې ټول هغه عددونه چې موږ نشو کولی د دوو تامو عددونو د نسبت په توګه یې ولیکو یا د نسبت په توګه یې وښیو، د غیر ناطق عددونو په نوم یادیږي. نو دلته به عددونو ته راسو. 8 تر دویم جذر لاندې پر 2. د 8 دویم جذر یو غیر ناطق عدد دی، نو که یو غیر ناطق عدد په هر عدد باندې تقسیم کړو ځواب به یو غیر ناطق عدد وي. نو 8 تر دویم جذر لاندې پر 2 هم یو غیر ناطق عدد دی چې کرښه به ترې راتاو کړو. د پای ثابت کمیت لرو، پای لرو. د پای ثابت کمیت چې 3.14 1.15 9 2 هر څومره چې دوام ورکړو موږ په غیر تکراري ډول بې نهایته یا نامحدود عددونه په لاس راوړو، یعنی عددونه مو پای نه مومي. نو پای په غیر ناطق عددونو کې یو مشهور عدد دی. پای یو غیر ناطق عدد دی، کرښه به ترې راتاو کړو. 15.0 لرو. 15.0 کېدای شي د دوو تام عددونو د نسبت په توګه داسې ولیکو چې 5/1. نو 15.0 یو ناطق یا نسبتي عدد دی، غیر ناطق عدد نه دی. 0.325 لرو. 0.325 به د دوو تام عددونو د نسبت په توګه داسې ولیکو چې 325/1000. نو ویلی سو چې 0.325 یو ناطق یا نسبتي عدد دی، غیر ناطق عدد نه دی. 0.0 همداسې که دوام ورکړو نور به هم و په لاس راوړو چې په اشاري کسر کې مو داسې لیکلی دی 0.0 متوالي. 0.0 متوالي یو ناطق یا نسبتي عدد دی، ځکه کولی سو د دوو تام عددونو د نسبت په توګه یې ولیکو. که چیرې ګورئ دلته موږ 0.3 متوالي ولرو. 0.3 متوالي به د دوو تام عددونو د نسبت په توګه داسې ولیکو چې 1/3. نو 0.3 متوالي یو نسبتي یا ناطق عدد دی. همداسې 0.0 متوالي یو ناطق یا نسبتي عدد دی، غیر ناطق عدد نه دی. 8/1/2. 8/1/2 که غیر واجب کړو 11/2 به شي. 11/2 یو نسبتي یا ناطق عدد دی، غیر ناطق عدد نه دی. نو دلته موږ یوازې دا دوه لومړني عددونه غیر ناطق عددونه درلودل.